ټلیفوني نرسي ویګه ها ا دې واقع رپورټ ټول نه مخ کې میشو تر وشو ملګری لوړال وسیم داوړ لوړو شعیب مسعود لوړو جنید وزیر لوړو سرمجان اجي لوړو کامران لوړو داسې نور ډېر ملګری چې دي هغه زون ورساو تاسو یقین منئ په دې عمر کې کله شپې 2 بجې کله 3 بجې کله چا خور لیرو چته کی کله چا خور لیرو چته کی خاص طور چې کوم ځکه پښتنې آبادای دي هغه ځای کې و دې ترنول کې هر هفته کې 2-3 ځلې میشه تونې مخې ته ویلو میشه د چې کوم مخې ته ویلو بونی ما شپه میشه ګرځي میشه چې خالق کرخو او همیشه خواندې من د ډېرې اوچته یی چې دا افغانونی دي دې شناختی کارت نشته نو زدا چې پی ټی ایم خو هدف دادا چې د پښتون قوم حفاظت دا د هغه هدف تا خو مو په خیال مند اسلام آباد کې دا سه ډېر خلک شته چې هغه نور تحریکونه سره پارټي سره نور تاجر اسوسییشن نور سره اسوسییشنز دي وچار دادو چې میشه بلکې سوچ کاو چې میشه اسلام آباد یو غونډر غوړي دلته وړي کې تاجرون دي دغه کو کار روزانه بند د پولیس باته بیلې چې معمولی یعنی کې پټخا خاوډه زیږي کریک ډاون په 26 نمبر دا کریک ډاون په باراکودا کریک ډاون په ترنول دا ځکه چې دلته کې پښتانه آبادی دي چې نه مو آلته پرېږدي نه مو دلته پرېږدي اخر می چې تر ورشي بهرحال پښتون غورځنګ ملګری میجا د اسلام آباد دا فیصله کړې چې قومي مشرون چې دا اوس کیمه کمیټي کښنستا علما کرام پکې نوستي د مسعود قبیله او د دې فیملی والا چې ارڅ فیصله وکړه پښتون غورځنګ واغې سره ویلوړ او کوم حد پرې چتلن ممکنه وي کېدای شي غي حد پرې سي خو یو خبره وضاحت کول غواړم دلته یو څو ملګری وایي چې دا سیاسي خبره نه ده دا بالکل سیاسي خبره ده دینه غوټه سیاسي خبره څه چې تو کور تو کاروبار تو مال تو خورلیر تو زندگی تو بچی محفوظ نه وي بیا چې ته روشه په یو ځای کې پناه اخلي بیا د غزو کې نه پریږدي دا ان سیاسي خبره ده دا ان قومي مبارزه ده دا مبارزه سره په وارزي جرګه نه کیږي نو کوشش مې جداوی چې نن زه د خبرې سره متفق یم چې وا کمیټې د جوړ شي کمیټې د لور شي مذاکرات ته وکي الټیمیټم د ویر کی چې دا ټایم فریم دا د کې خلک پرېښ دی او میشه ډیډ باډي میشه تارو کوي کنیر کوي بیا نیکسټ لای عمل دادو بیا غې نه بعد ټول بیا تیاری کوي چې څه فیصله مشترکه وشوه پی ټی ایم واغې کې ملګری وي او ټول چې کم دلته کې خلک نوستي بیا په نورې باندې ژغ وکړي یوه چیغه وکړي چې به یې روشه نو امید لرم چې دلته کې څوک راغلي دي هغه د مبارزې کې صرف د نن ورځ نه د مبارزې مخکې وړاندې ته په پنجاب کې چې کوم نسل پرستانه پولیسنګ ده او د ریاست منظم رویه ده نسل پرستانه دو یقینا نسل پرستانه دو د هغې خلاف پښتنې ته تحفظ چې کومه مبارزه ده هغه همیشه جاري وساتي ډېره مهرباني